زندگی دغه په منځ کې به حایل شي هغه مرګ کمال کسنګا فعلا شیو باشیاءهم د دوی غونتی نور خلق سره من قبل دین وړاندې څه شیو جهنم ته ورخته شیو او څه براشي مرګ براشي مرګ ولې راشي مرګ ولا راولي د ګډ په صورت کې به ذبح کی او بیا بچا باندې مرګ ناراضي بیا مرګ ناراضي چا باندې انهم بشک دوی کانوا فی شک مریب شک مضبوط کی لوی کی بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاطر دا مکی سورت ته د توحید دلائل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکې تسلی ده او د کائنات باره کې بهترین طریقې سره د الله تعالی بیان د ډېر بهتر طریقې سره الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دی فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو دی فاطر هغه چاته ویل کیږي چې شی جوړ کی او بیا خراش تراش کی او خې طریقې سره بیا خیسته کی ورسته د پیدا کولونه السماوات اسمانونه والارض ازمکا جاعل الملائکه جوړون کې د فرشتو ده رسولن پیغام رسون کې د فرشتي اولی اجنحتن چې خواندان دي د وزرو د فرشتي مثنا دو وزرو وثلاثه او درې وزرو وربع او څلور وزرو یزيد زیاتی فی الخلق په پیدائش کې ما یشاء او څه غواړي ان دې مراد ده چې نه زیات وزرم کې دی چې د فرشتو ځکه چې بخاری شریف کې حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما جبرائیل علیه السلام چې اولیدو نو شپته وزره یا شپته لاسونه د جبرائیل علیه السلام او بل حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه ده په ترمذی شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې دوه کارته لیدل او دواړو کارتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه شپته وزره وي نو دې مطلب چې زیاتیم کې دلی شي کمیم کې دلی شي ان الله بشکل تعالی علی کل شیء قدیر هر شی باندې قادر دی ما یفتح الله هغه چې خلاص کی الله تعالی للناس خلق د پاره من رحمت اند رحمتنا څه مطلب دی یعنی څه فیصله چې وکي الله تعالی خلق د پاره د رحمت ورکولو فلا ممسک لها ایڅوک نشته بندون کې د هغه ایڅوک به بند نکړل شي هغه وما یمسک او څه چې بند کی هغه فلا مرسلا نو ایڅوک نشته خلاصون کې له د هغه ایڅوک به بیا راونه لګي هغه چې الله ایثار کی او دا بیان مخکې تاسو اوریدل د په سورۃ انعام کې من بعده ورسد اغنا وهو العزيز وغال تعالی زور د الحکیم خوند حکمت ولده یا ایها الناس اے خلقو اذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم خپل ځان باندې پتا سو یعنی په ځان باندې هل من خالق غیر الله هل آیا من خالق توکشته پیدا کون کې غیر الله سوا د الله تعالی نا يرزقکم چې روزي در کی تاسو ته من السماء اذ اسمان والارض او دزمکنا لا اله نشته بل کا ساز مددگار بل معبود الا هو مگر هغه ده فانا توفقون بس کم طرف ته اړولي رواني تاسو وان يكذبوك کچری دوی دروغ نسبتو کی تا فقط نو تحقیق سرا کذبت دروغجن ګڼل شي رسولون پیغمبران من قبل کتا نوړاندې و الى الله ولا ثلاثه ترجع الامور ټول کارونو فیصله واپس کړل شي یا ایها الناس اے خلقو ان بشک وعد الله وعد الله تعالی حق در اشتنی دا فلا تغرنکم بستاسو دی دوکی کی وانه چي الحیات الدنیا ژوند دنیا ولا یغرنکم او دوکدر نکی تاسو ته بالله د الله مبارک الغرور ادوکی ور کون کې ان شیطان تاسو الله بارک دکان کی او د دنیا اخرت باره کې تاسو دکان کی ان شیطان بشک شیطان لکم تاسو د پار عدو دشمن دے فتخذوه نتاسهم جوړ کئ اغا عدو په دشمنی باندې تاسو مغه دشمن اونې صحیح انما بشک خبر ادا د بلندا يدعو د بلن ور کئ حزبه خپل ډلتا ليكونوا د پار چې شي من اصحاب السعید ادا دا ټول ملګری د اورنا د لپاره دوی دعوت ورکړي د شیطان چې څنګه جهنم کې اور کې سوزما دا غنګي دوی هم وسوځي الذين كسان كفروا چې کافران دي لهم اغوی د پاره عذاب د شدید سخت والذين كسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عملونه وکړل لهم دوی د پاره مغفرة بخنه ده او اجر کبیر او اجر دی لوی افمن آیا هغه څوک سوینا چې خسته کړی شوی دی له هغه د پاره سوء عمله بد عمل ده هغه
فرآه حسنا بیا غوري خسته اغا یعنی الله د شیطان ورته بد عمل خسته کړی دی او د خیال چې غزه خسته کومه د خیال چې غزه خسته کومه او د به لګي د باغ کوي یو معنی دا چې کومه ما وکړه دویمه معنی دا چې هغه سړی چې د هغه ذهن کوک شوی دی هغه بد کار ورته خخ کاری ګناه کوي هغه ورته خسته کاری بدکاری کوي هغه ورته خسته کاری غلا کوي هغه ورته خسته کاری ناغه بارک الله فرمایي فإن الله بس بشک الله تعالی يضل گمراه کوي من اغثو يشاء او چې غواړي ويهدي اولار کوي من اغه چا يشاء او چې هغه غواړي فلا تذهب بس لار دین شي نفسک ځان دستا یعنی ځان هلاک نکي عليهم پدوی باندې د دې په خفغان باندې حسرات وجد افسوسنا ان الله بشکل تعالی علیم په هده بما يصنعون باغوانی چې دوی کوي والله ولا تعالی الذي اله غزات ارسل چرالگی الرياح هواغان فتثير بیا او چتای بدی هواغان سرا صحابا وريزي فسقناه بمنغ روانکو هغه الى بلدن دغډک وريزي د ابونا الى بلدن یو خا طرف ته میتن چې مړوي اني وچوي فاحيينا بسمنګ ژوندې کو هغه به بدی ابو ذریعہ سرا الارض ازمکا بعد موتها ورستد وچوالی د اغینا كذلك النشور اومده غرنګ استاسو دوباره را پاسیدل دي من کان څوک چې وی یعنی غواړي یرید چې غواړي هغه العزت عزت فلله العزت جميعا بس الله د بار عزت ته اټول الیهم د الله تعالی طرف ته يسعد خيجي الكلم خبر الطيب پاکي صفا والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه دی باندې ځان پوي کوي الله ته خيجي خي خبري خو والعمل الصالح دا نیک عمل يرفعه او چتای دا خي خبري یعنی که یو سړی صرف په خلی باندې خي خبري کوي نو دا بالا ته نه خيږي خو که یو سړی عمل ور سره موجود دی خو خبرو د پاره نو دا نیک عمل بد د خبري الله ته ورسي او دا سورۃ صف کې مرست روان دي مخکې تیر شوی دي تاسو د پاره چې الله تعالی فرمایي چې صرف خبره کوي او عمل نه کوي دا د الله په نسبت باندې سخت ګناه ده کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا ګناه ده چې ته کوم خبره کوي او غنه کوي نو ستا نیکو خبره د پاره ستا عمل ضروری ده چې ته صرف د گفتار غرضی نه بلکې د کردار ور سره کا چې ستا خې خبره الله ته ورسي والذین واکسان یمکرون چغی چلونه کوي السیئات بد چلونه لهم غید پار عذاب د شدید سخت ومکر او تدبیر اولئک دغه خلق هو یبور دغه بربادی دغه سرتن رسی والله ولا تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم بیا من نطفه د نطفینا ثم بیا جعلکم جوړی کړی تاسو ازواجا جوړی وما تحملوا او نحمليږي من انثى اسيو خزنا ولا تدعوا او نبچه پیدا کوي الا بعلمه مگر په علم د الله سره الله په علم کې د هر صلاته پته ده وما يعمر او عمر نه حاصلې من معمر هیڅ عمر ولا ينقص او نکم اول شي من عمره دغه عمرنا الا في كتاب مگر لیکلي دي په کتاب کې ان بشکا ذالک دا علی الله بلا طلبانی یسیر آسان دی وما یستوی البحران وندی برابر دو دریابنا هاذا دا ان دا یو عذب خوګ دے فرات تندمتون کې دے سائغ دا خوګ دے شرابه خوند اغه اسکل د اغه پاسان سره تیریږي اسکل د اغه وهذا دا بل ملح مالګین دے مالګدا اجاجن چی دا تریخته یا تریو ده ومن كل او دهرينا تاكلون تاسو خوراک کوي ان کا تریخ دریاب ده او کدا خوګ دریاب ده دوړو نه تاسو خوراک کوي لحما غخا طريا تازه او د لفظي معنا طريا نرمه ماي غخا وغيرها وتستخرجون او تاسو روباسي حليه کالي تلبسونها چې تاسو اغوندي اغا تاسو اغه نه بیا خپل زیور جوړوي وترل فلکا او تبګوري کشتي فيه پدی دریاب کې مواخرا چشلون کې بوید اوبو لتبتغوا د پاره چې تاسو اولټوي من فضله داغه د مهربانینا کاروبار حلال روزي ولعلکم او شاید چې تاسو یادې د پاره چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ
یولج الليل نباس شپه فی النهار بورز کی ویولج النهار او نباس ورز فی الليل بشپه کی وسخر الشمس او تابع کړي دي مرسترګ او القمر اسبغمي کلن دا ټول یجري روان دي لاجل یونت